بسم الله الرحمن الرحیم. یو جهان مننه کوم محب باندې د دې دوره مینوالو خلکو بیا د ناظم صاحب او د دومره ښکلي پروګرام را جوړېدو وخت ماښام دی. نیازه خان صاحب د خویندو د عیسي خبره وکړله نو یو بوډا وې مرګ ته نږدې شوی نو څو ته یې ویل که کاغذ او بالپین راوالی چې دا د خپل دغه ته ووامه چې په پلاني مې دوره پیسې دي په پلاني مې دوره پیسې دي نو څو ټولې لیکلې اورې نو چې هغه ټولې ولیکلې نو څو ته یې بیا وي اوس دا هم ولیکه چې د پلاني را باندې دوره پیسې د پلاني را باندې دوره پیسې نو یو بل ته ویل بابا ګوه چې مزغو کار پرېښه وکړه د نیازه خان خو شعرونه ډېر ښکلي وي خو چې د خویندو د عیسې دا تریخ حقیقت یې بیان کړه نو مې کیدی شي دا په میډیا دا خبرې څوک اوري نو په دې باندې به وایي چې یاره چې د نیازه خان مزغو کار پرېښه وکړه ډېر تریخ حقیقت یې وي روا دې اورېده بس شعرونه به تاسو ته ډېر په پښتنه مینه باندې دغه ووامه چې ګرځم د غزل په ځمکه لال مخې له نه راځي ګرځم د غزل په ځمکه لال مخې له نه راځي څه ولیکم یاره چې ښه خیال مخې له نه راځي او ویم ورته چې خلک د خدای کور ته ټول راوبله ویم ورته چې خلک د خدای کور ته ټول راوبله او کومه پرې اذان خو څوک بلال مخې له نه راځي او سترګې مې په چاچې شي خوږې په وړمبۍ ورځ د کال د اندلیب صاحب خبره عادتونه لاره خرابوئ وادې د بیزو چړونو نه به وباسئ سترګې مې په چاچې شي خوږې په وړمبۍ ورځ د کال بیا هغه سړی په پوره کال مخې له نه راځي او دغه څو شعرونه نور چې که د خوارانو پکې حال بدل شو نو مونږ به یقین وکړو چې کال بدل شو او مخکې نوکر اوس ملازم یادیږي جواب یې هغه دی خو سوال بدل شو مننه چې مخکې نوکر اوس ملازم یادیږي جواب یې هغه دی خو سوال بدل شو اوس د مطلب یارانې خلک ستایي فرخاده ستا د عشق مثال بدل شو او دغه څو شعرونه نور چې بلا غمونو کې خوندي وه خو بس ومې کړله او ستا نه بغیر څه زندګي وه خو بس ومې کړله او ښه راته پته وه چې دې زړه کې ته نه اوسېدې دانش صاحب چې ښه راته پته وه چې دې زړه کې ته نه اوسېدې د وران کنډر څوکیداري وه خو بس ومې کړله او دغه شعر پکې د باچا خان روح ته چې لکه سنډته سرینده وه زما زیار او ستړي لکه سنډته سرینده وه زما زیار او ستړي په پښتنو داسې خواري وه خو بس ومې کړله او دغه یو غزل صرف د دې موسم مطابق چې په شنو فصلونو د سوکړې نه جوړ ماتم څنګه دی په شنو فصلونو د سوکړې نه جوړ ماتم څنګه دی یاره حالات څه دي په کلي کې موسم څنګه دی او د خپل وطن د غرونو خال خو راته ووایه لږ چې تاتره څنګه سپین غر څنګه علم څنګه دی او په هغو پلونو باندې نور څوک پلونه ږدي او که نه هغه د امن په لار پروت زما قدم څنګه دی او خپل حجره خپل روري به یې بندي خپل حجره او جومات خپل روري به یې بندي خپل حجره او جومات چې دا یې شته نو پښتون بیا د چا نه کم څنګه دی او زه یې کړم منې د دنیا ته یې دنیا پسې کړې مړه په کم دلیل یو شان زما او ستا غم څنګه دی او سیري ګریوان او ببر سر او ګرځېده په غرونو چې لیونی نه دی نو مړه او ترسم څنګه دی او دغه څو یادو بابا صاحب په شرم یې ماړه ولکه شیخه او دغه څو دغه خو دا نظم خو زور شو خو تاسو ما په دې بچاوئ چې ژوند مې ټول تېر کړی ښه په ناز او په انداز وي چې ژوند مې ټول تېر کړی ښه په ناز او په انداز وي چې ستړی مې څاروي کې وام چې ځم چېرته استاز وي او 40 ګنټې ورځ کې مې 15 ګنټې ډیوټي وي چې سهار څه ټیم راتللی بس زما خپله مرضي وي جمعه چوټي مې خپله وي اتوار مې سرکاري وي څادر مې جوخ اغوستی وي نه بیلټ وي نه وردي وي په ټول سکول مې ځان له جوړه کړې بادشاهي وي چې ناست وی په کرسۍ کې لګولې مې هینډ پرې وي چې نه د چا ماتخت وی نه په ما د چا اواز وي او چې ستړی مې څاروي کې وام چې ځم چېرته استاز وي او په لږه مې کار نه کېږي 80,000 تنخوا وې په هر جب کې چې 100,000 روپۍ پرتې زما وې ولاړه د کور مخې ته مې توره کرولا وې وړو چې رالپۍ راوړې د چا چې لنګې غوا وې
او په لو کې شاګردان را سره شل کسه لګیا وې په زړه کې چې مې څه راتلی قبوله مې دعا وې نو راتللی په سکوټر خو چې جوړ کړی مې تجاز وې او چې ستړی مې ساروي کې وام چې ځم چېرته استاد وې او په سر کې سپین نشته هیله وسته ځوانېدو دی په تله چې وتلې 45 کیلو دی څه لږ ډېرې زده کړې دي استاذ مې د اردو دی د یو شعر تشریح نه کوي مین په کخانو دی او دا خان استاد یادومه څنګه جونې د مزو دی د استاد یې لږ اوتر به دې پوه کړی په دې راز دی او چې ستړی مې ساروي کې وام چې ځم چېرته استاد وی هغه اوس په موټر سایکل روانو من په صادر کې مې د خپل امسا د ځان سره نیولې د پولیسو موبایل دا پسې هرنولی ودرېږئ دا سره رسېدي مې لکه امسا دی موږ که کونټه یې دغه ټوپک دی سره رباني او جهان